السلام علیکم فخیر راغلی ځینې ملګرو چې دا ویډیو کتلې وه چې څنګه به موږ پایتون او جوپیټر نوټبوک انسټال کوو ځینو ته ځینې مشکلات او ستونزې راځي چې پایتون ځینو ته نه انسټال کیږي یا چې د پایتون کله هغه ورژن ګوري نه کیږي یا جوپیټر نه ورته انسټال کیږي د دې ټولو مشکلاتو د حل کولو دپاره به تاسو نن ورځ داسې کار کوئ چې چاته هغه مسله وي تاسو به د پایتون چې کوم پات دی کوم ځای کې پایتون مو انسټال کړی دی هغه به انوایرنمنټل ویریبل ته اټکوئ څنګه به اډ کوئ زیات اسانه طریقه ښیم یو خو دا دی چې تاسو دې ځای کې کلیک کوئ او بیا تاسو کوم ځای کې پایتون فایل انسټال کړی هغه پیدا کوئ را کافي کوئ نه اسانه به داسې کار وکړئ په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ چې پایتون ورې دا تاسو سره پایتون 3.13 چې هر یو ورژن تاسو انسټال کړی په هغه به رائټ کلیک وکړئ اوپن فایل لوکیشن به تاسو وایي صحیح دی اوپن فایل لوکیشن مو چې وهلو بیا به تاسو سره دا د پایتون 3.3 دا به تاسو سره راشي دې فایل باندې په دې به تاسو بیا کلیک وکړئ چې کلیک مو پرې وکړلو بیا به اوپن فایل لوکیشن ته راشئ تر څو چې کوم ځای کې زما پایتون انسټال دی ګوره زما سره دا پایتون 3.13 چې لیکلی دی که نه دا مطلب دا دی دا ورژن ښیي چې 3.13 ورژن زما سره انسټال دی نو دا زما سره د دې هغه پات شولو تاسو به سمپل په دې کې کلیک وکړئ چې کله مو دې کې کلیک وکړلو نو تاسو به دا را کافي کوئ کنټرول سی سره یا رائټ کلیک پرې وکړئ او دې ځای کې به تاسو دا را کافي کوئ څنګه چې کافي کولی شئ چې کافي مو کړلو پس اوس به راشئ د دې انوایرنمنټل پات به ورته سیټ کړئ په دې ځای کې به تاسو ولیکئ ایډیټ او انوایرنمنټ چې څنګه تاسو ولیکئ ایډیټ ولیکئ انوایرنمنټ ویریبل فار یور اکاونټ صحیح تاسو سره به دا رقم ته یو دانه اپشن راشي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کلیک مو وکړلو په دلته به تاسو اوس مختلفې اپشنې درکړئ بره په یوزر ویریبل د x1 کاربن دا زما د کمپیوټر نوم دی پات باندې به تاسو کلیک وکړئ پات باندې مو چې کلیک وکړو ایډیټ کما ته ګورئ الریډي خو دلته کې زما پات سیټ هم دی خو زه به داسې کار وکړم ستاسو لپاره تاسو به په نیو باندې کلیک وکړئ په نیو باندې مو چې کله کلیک وکړلو د دې نه پس به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته کې به هماغه پات تاسو پیسټ کړئ پیسټ وکړل وروسته ورپسې بیک سلیش دا به ولګوئ اوکې یو به تاسو سره دا سیټ شي بل به تاسو داسې کار وکړئ یو بل به واخلئ نیو او دې ځای کې به بیا تاسو دا پیسټ کړئ چې دا مو پیسټ کړو بیا بیکورډ سلیش په ولګئ او دې ځای کې به تاسو ولیکئ چې سکرپټس څه ولیکئ اس غټو کې ولیکئ سکرپټس به تاسو ولیکئ دا شانتې سکرپټس به ولیکئ او تاسو به پسې دا بیا بیک ورډ چې کوم سلیش دی دا به وهئ او دې نه پس به تاسو دا اوکې کړئ بس خلاص صرف نور به تاسو سره دا انوایرنمنټل پات دې ځای کې اډ شي اضافه به شي اوکې دا به اوکې کړئ تاسو سره به دا انوایرنمنټل پات چې دی دا به تاسو سره سیټ شي بس خلاص نور به هېڅ هم نه کوئ او دې نه پس به دا تاسو اوکې کړئ او بل دا دی که تاسو هغلته سکرپټس نه لیکئ بیا به داسې کار کوئ ښه دې سکرپټس فولډر ته به راځئ یو به هغه کافي کوي هغه ځای کې به پیسټ کوئ بیا به داسې کار کوئ سکرپټس فولډر ته به دننه راشئ دا د جوپیټر انسټال کولو دپاره ګوره ضرور دی سکرپټس فولډر ته چې راغلی په دې کې به تاسو رائټ کلیک وکړئ او دا به را کافي کوي صحیح ده کافي به یې کوي یا به دې سره دا را کافي کوي چې کافي مې وکړو بیا به راشئ ایډیټ هلته خو ما ډایرکټ وکړلو همغه سره شوی و نو ما په خپله باندې پوهېدم چې څنګه یې وکړم فات به تاسو انسټال کړئ اوکې چې کله مو فات تاسو انسټال کړو بیا ایډیټ نه پس به تاسو په نیو باندې کلیک وکړئ او نیو نه پس به تاسو دا سکرپټ پیسټ کړئ بیکورډ سلیش او دا به تاسو اوکې کړئ نو دا پات به تاسو سره سیټ شي په دې طریقه باندې چې کله جوپیټر تاسو انسټال کوئ دا پات به تاسو ورته سیټ کړئ نو تاسو سره بیا جوپیټر انسټال کولو کې مسله نه راځي خیال مو وي چې بیا اوپن فایل لوکیشن پایتون به اوپن کړئ کلیک به پرې وکړئ فایل لوکیشن نه پس بیا به چې دی پایتون باندې کلیک کوئ بیا فایل لوکیشن د سکرپټس ته به ځان راورسوئ کې به تاسو سکرپټس فولډر پیدا کړئ ور سکرپټس فولډر کې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو سکرپټس فولډر کې مو چې کله کلیک وکړلو دا به تاسو فات را کافي کوي او انوایرنمنټل ویریبل چې کوم پات دی هلته کې به ورته اډ کړئ دې نه پس به تاسو بیا راشئ سی ام ډي کمانډ ته او سی ام ډي کمانډ کې به تاسو چې دی ولیکئ څه شی pip install جوپیټر نو تاسو سره به جوپیټر انسټال شي او یا به تاسو چې دی خپل وګورئ چې تاسو سره پایتون کوم ورژن انسټال دی پایتون هایپن ورژن به تاسو چیک کړئ وګورئ زما سره دا انسټال دی خدای دې وکړي چې مشکل مو حل شي که بیا هم حل نه شو نو ما سره کانټیکټ اړیکه کولی شئ چې تر څو مو ستونزه درته حل کړم مننه وخت